بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو ستړي مسئ. دا د بیا یو ځل د تاسو په خدمت کې یم او غواړم چې په یو بلې موضوع له تاسو سره د زړه خواله وکړم او په دې هیله چې په زړه پورې وي تاسو ته. دوستانو موږ همیشه که د تاسو په یاد وي تل دا خبره کوو افغانستان یو لرغونی تاریخ لري، 15,000 کلن تاریخ لري. دا خبره ولې تر اوسه پورې لیکوالو یا تاریخ پوهانو یا لرغون پیژندونکو یا ختیځ پوهانو چې کومې څېړنې کړي تر اوسه دا خبره نه ده غبرګه کړې چې د افغانستان په 15,000 کلن تاریخ کې د افغانستان جغرافیه په بېلابېلو پیرونو کې تر کوم بریده رسېده. دوستانو ما په دې تړاو باندې افغانستان تاریخي جغرافیې څرنګوالی دا کتاب لیکلی دی او درته ویلی سم چې دې کتاب شاوخوا لږ تر لږه مې یو 15 کاله پې تېر کړي. د دې کتاب دپاره هم ډېرو ګالریو ته تللی یم او ډېر هغه اګزیبیشنونه مې لیدلي دي او ډېر توکي لاسوندونه او ریفرنسونه مې له پامه تېر کړي. تقریبا د ریفرنس دپاره برټش کتابتون ته په وار وار تللی یم. په وار وار نه تقریبا داسې درته ویلی سم چې منظم 15 کاله زه برټش کتابتون ته تللی راغلی یم او چې د خپلو کتابونو د لا شتمنتیا دپاره له یو شمېر لاسوندونو نه او له یو شمېر ماخذونو نه استفاده وکړو. نو مخکې اوس مې نو زړه دی چې تاسو ته د افغانستان د لرغوني تاریخ په باب او بیا خصوصا په بېلابېلو وختونو کې د لرغونو اریانو نه راواخله تر وروسته پورې د هغو جغرافیه چې په بېلابېلو وختونو کې فرضاً مثال که د لرغونو اریانو نه راواخلو تر ساکانو نه راواخلو تر کوشانیانو یفتلیانو او همداسې د کابل تر شاهانو بیا د اسلام د دین تر خپرېدو پورې. نو دا یو بحث دی خو غواړم دغه بحث لومړی له یوې سریزې نه پیل کړم او بیا به ګام په ګام وړاندې سو. انسان یو ټولنیز مخلوق دی او تاریخ هم د انسان له پیدایښت سره سم یو ځای پیلېږي. معنا دا چې تاریخ د تیرو ناژوندیو توکو د پیښو سرچینه او څېړنه نه ده، بلکې د تیرو ټولنیزو پیښو تشریح او څېړنه ده چې راتلونکي ټولنیز ژوند ته د یوې هندارې بڼه لري. که انسان نه وی نو تاریخ به نه و، بلکې انسان دی چې د ځان او د نړۍ د کائناتو تاریخ لیکي. نو په دې بنسټ د تاریخ اصلي موضوع په خپله انسان دی. د انسان او ټولنیز ژوند د ودې او پرمختګ بهیر او په سیاسي، اقتصادي، کلتوري او په ټولو ټولنیز ژوند کې د بېلابېلو پړاوونو اړخونو توضیح او ارزونه ده چې تاریخي پیښې یو ټاکلی زمان او یو ټاکلی مکان په ګوته کوي. لکه چې وویل شول تاریخ یو ټاکلی زمان په ګوته کوي، نو ځکه خو تاریخ له خپل پیدایښت نه تر اوسه پورې د تاریخ پوهانو په آن 2 پړاوونه وهلي دي چې لومړی پیر ته یې له تاریخ نه پخوا یعنې قبل التاریخ دوره پیلېږي چې د انسان له پیدایښت سره تړاو لري او دویم پیر بیا د لیک لوست له پیدایښت یعنې 3,300 مخزېږدي نه وروسته پیلېږي، که څه هم تر اوسه لا ډېر لرغوني توکي نه دي موندل شوي او یا هم نه دي لوستل شوي. د انسان د ټولنیز ژوند لومړی پیر یعنې د لیک لوست د نه شتون له بابته د زمان په تیارو خړو کې تت دی، خو د لرغون پوهنې او انسان پوهنې پر بنسټ د ځینو نښو نښانو له مخې لکه د توکو زیرمې، د کار وسیلې او وسلې، ګاڼې، هنري توکي، خټین او ډبرین لوښي او که څه هم دغه پیر په 2 برخو یعنې د ډبرې او فلز په نوم ویشل شوی دی او یو شمېر نور لرغوني آثار دي چې په ټوله کې د لرغون پوهنې یعنې د ارکیالوژي، ټولنپوهنې یعنې سوسیولوژي، وګړپوهنې یعنې انتراپولوژي او توکمپوهنې یعنې انتالوژي په رڼا کې د هغوی تاریخي دبدبه او ارزښت په ګوته کېدلی شي. د تاریخ پیر بهیر بیا د لیک لوست له پیل نه که هغه انځوریز لیکدود دی او یا د لیکدود بله پرمختللې بڼه وه
شروع کیږي چې د ټولنیز ژوند یو شمېر نښې نښانې په بېلابېلو بڼو کښلي او یو د بل پسې راتلونکي نسل ته په میراث پرېښودي دي. د دغو پاتېسونو بیلګو د لرغونپوهانو د لیکنو او د څېړنو له مخې په یو شمېر هېوادونو کې تر ګوتو شوي دي چې د تاریخي پیر یوه لویه لاسته راوړنه وګڼل شوه. د ساري په ډول په کلدا، بین النهرین، دجله و فرات، مصر، مدیترانه یعنې فنیقیه او فلسطین، لرغوني هند، هندوچین، لرغونی افغانستان او یو شمېر نور هېوادونو کې د یادولو وړ دي. موږ غواړو د لرغوني افغانستان د تاریخ تته څېره د اوسني لاسته راوړنو په رڼا کې د تاریخ د نوي میتود پر بنسټ وڅېړو چې د تاریخ زده کوونکي او مینوال ترې ګټه واخلي. د تاریخ لیکلو اوسنی میتود باید تحلیلي او تحلیلي وي او ټولې ټولنیزې خواوې پکې څېړل شوي وي. تاریخ د انسان پیدایښت څېړي او د ټولنیز ژوند د ودې او پرمختګ ارزونه او زیرنه کوي چې له یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی. تاریخ په عام مفهوم سره د بشریت او کائناتو د توکو تشریح ده او د انسان له تکوین او پیدایښت نه راواخله تر لمریز نظام، ستورو، کهکشانونو او لایتناهي کائناتو پورې. که څه هم انسانان او اوسنۍ تکنالوژي تر اوسه هم د دې جوګه نه ده چې د ټولو کائناتو رښتینې څېره څرګنده کړي، خو بیا هم انساني هڅې روانې دي چې د کائناتو تیاره ګوټونه روښانه کړي. تاریخ د خاص مفهوم په معنا د انساني ټولنې ژوند څېړي، د ودې او پرمختګ بېلابېلو پړاوونو ته ګوته نیسي چې د انسان ټولنیز ژوند پورې اړه لري. تاریخ د تیرو تاریخي پیښو رښتینی انځور د رښتیني انځورونو بیان دی چې د ټولنیز ژوند بېلابېل اړخونه څېړي او د یو نسل هر اړخیزې هڅې او تجربې راتلونکي نسل ته لیږدوي. لکه څرنګه چې تاریخ د انسان د فکر رښتینی ملګری او د انساني ژوند انځور دی، دا رنګ د مادي او معنوي ارزښتونو د لیږد وسیله هم دی چې د ټولنیز مدنیت او کلتور د پراختیا او پرمختیا هنداره یې ګڼلی شو. د اوس لپاره همدومره. په ډېر درنښت درنو دوستانو، په خدای مو سپارم.